پاک او زرغون چاپیریال زموږ د ښه کلتور بیلګه ده. که موږ پاک او زرغون چاپیریال ولرو د ټولو ژوندیو موجوداتو په روغتیا او سلامتیا باندې اغیز لري. هغه وګړي چې په پاک او زرغون چاپیریال کې میشت دي نسبت هغه وګړو ته چې په چټل او ککړ چاپیریال کې پاتې کیږي صحتمند دي. د پاک چاپیریال په رامنځته کېدو کې نه یوازې دولتي ادارې مسؤلې دي بلکې عام وګړي هم مسؤل دي چې د ښه او پاک چاپیریال په رامنځته کېدو کې رغنده ګامونه واخلي. سلامونه ستړي مشئ درنو دوستانو، خلک څه غواړي نننۍ خپرونه مو چاپیریال ساتنې ته ځانګړې کړې او په دې خپرونه کې به د اسداباد خوا و شا سیمو چاپیریالي جاج راخلو، د خلکو غږ راخلو او تر مسؤلینو ورځو. امید او ارزو مې ده چې تر پایه راسره پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ. د ملي ټلویزیون قدرمنو کتونکو، د راډیو محترمو مینوالو، د هغه چاپیریال چې زرغون وي، پاک وي، نسبت هغه چاپیریال چې ککړ وي، د دې ترمنځ به توپیر څه وي؟ یو ځوان مې په خوا کې ولاړ دی، سر کې به دا خپل ځان راښیي او بیا به د ده نه دا وپوښتو چې دا چاپیریال د دوی واقعا چې دا ککړ دی، د دوی د ماشومانو د سپین روبو د ژوند حالات څنګه دی، د ناروغتیا باندې به دا راته وغږېږي. نوم دې راته واخله. نوم مې نصرت الله دی، د کونړ ولایت اسداباد ښار د دم کلي اوسېدونکی. نصرت الله صاحب منحاس دی، یو ځوان. که دا راته وایي چې هغه خلک چې په یو زرغون چاپیریال کې اوسېږي نسبت دغه خلکو ته چې په داسې یو ککړ چاپیریال کې اوسېږي، د دوی په منځ کې څومره توپیر وي؟ ډېر توپیر دی. یو یې د ناوړي چاپیریال خو دا دغه لاملونه دي چې مرضونه پېښوي، په ماشومانو دانې راولي، دارنګې دارې کېږي، دا لختي دا ویلې ماشي پیدا کوي، دا په انسانانو باندې یو رقم ناروغي اثر کوي، هغه چې وچې چې د هغې نه غټې غټې مرستیاګانې پیدا کېږي. منحاس دی یو ځوان، که دغسې ځوانان راپاڅېږي او د جامعې او د ټولنې د اصلاح په موخه باندې د چاپیریال د پاک چاپیریال دپاره هڅه وکړي، یو عشریز کار په دې باندې وکړي او ترڅنګ یې د ښاروالۍ ریاست یا د چاپیریال ساتنې د ادارې نه هم پکې مرسته وغواړي. ستا په اند دغه چاره به څومره ښیي؟ ډېره به ښیي. ولې څو دفعه موږ دلته په خپله دا ولسونه راپاڅېدلي دي. دغه ځای چې تاسو کوم وینئ په دې باندې 3000 4000 افغانۍ په خپله شخصي زموږ د کلیوالو لګولي دي. ښاروالۍ شته دی خو د ښاروالۍ کار نشته دی. دا چې ښاروالۍ چې په تش په نامه ده موږ ته داسې خدمات نه دي وړاندې کړي. اوس دغلته یو لښتی دی عمومي، دا بند دی، دې خلکو بند کړی دی. د دغه دې باید غم وخوړلی شي او د دې اوبو کنټرول غم دې وخوړلی شي تر څو چې صحیح په لښتو کې لاړې شي، نه په سړک باندې چې خلکو ته دار وي. لښتي خو هغه دی که مردارۍ نیولي دي چې پلاستیکونه دي او څه هغه دغه پکې راغونډ شوي، که همدغه ځوانان راپاڅېږي دغسې عشریز ډول باندې د دغسې چارې د سمون دپاره هغه خپله هڅه وکړي. ځکه یو حکومتي کار دا خو په ولس په وس نه کېږي او دا باید حکومت دې ته راجع شي تر څو دغه غم وخوري او دغه لښتي آزاد کړي، تر څو د اوبو ته مستقیمه لاره پیدا شي او ولې ته ورسېږي. ګوره تاسې د ولې یادونه وکړه، دا هغه کانالو یا هغه واله وه چې خلکو به د دغې اوبه څښلې. اوس د دغه د خلکو د بې انصافۍ د وجې نه دغه کانال هم ککړ شوی، ناولی شوی دی. په دې کې ماشومان لامبي او د ماشومانو د مرضونو یا په دوی باندې د مرض د ډیروالي یوازینی لامل هم دغه دی. که دغه ته یو د سمون لاره وکتل شي، کلیوال په دې باندې راغونډ شي او دې دپاره یو لاره جوړه کړي. ډېره به ښه خو د دغې ولې نه په غیر د دغې نیر نه په غیر بله چاره نشته دی. ډایرک هم دغسې لښتي حکومت په خپله دغه ولې ته کته کړي دي، نو داسې چاره نه لیدل کېږي چې دا اوبه دې مخه وګرځولی شي او هغه ځای ته دې وستنې شي. غیر د دغه ولې نه په غیر بلې چاره نشته دی. نو همدا هیله همدا ده چې په همدې د کار وشي تر څو د دې سړک دا اوبه په لښتو کې منظم شکل باندې ولې ته لاړې شي او د دې سړک په منځ کې د دې اوبو دا ختمېدل نور لرې شي. ځکه دا د اوسنۍ خبره نه ده، د ډېر پخوا نه دا همدغه شی دی په دې سړک باندې. ډېره مننه. که امید دی چې د دغې د سمون دپاره ځوانان او ترڅنګ د ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم دې برخې ته د دوی پام راواوړي او دغه څه ستونزه چې ده دغه ستونزه هواره کړي. دنیا مننه تاسې نه. خیر اوسې. تاسو نه مننه د ملي راډیو تلویزیون چې راغله او زموږ د دې ولس غږ یې اوچت کړو تر څو حکومت ته ورسوي او په دې باندې اقدام وکړي. خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو کتونکو
د راډیو محترم مینوالو یو ورور مې په خوا کې ولاړ دی. دا د اسداباد ښار د کړمار سیمه ده، لومړی ناحیه ده او دلته یو ورور مې په خوا کې ولاړ دی. د ده نه به وپوښتو چې د یو کاکړ چاپېریال او د پاک چاپېریال په منځ کې د دوی په ان باندې دا څومره توپیر دی او استوګن به یې څه ډول صحتمند وي او که د ډول ډول ستونزو سره به مخامخ وي. که دا راته ووایې اول دې ځان راوښیوه. نقیب الله مې نوم دی، د ایزي اوسېدونکی یم او چاپېریال ساتنه چې دا کم ګنګي چې دلته ده د دې نه تکلیفونه پیدا کېږي، مرضونه پیدا کېږي او نور دا شیان چې پیدا کېږي په دې لار دا خلک چې دا بدبویونه هم پکې ډېري. نو موږ د ښاروالۍ نه او د ښاروال نه موږ دا غواړو چې د دې صفایي او وکړي. نقیب الله صاحب، اسلام موږ تاسو ته سپارښتنه کړې، پاکي د ایمان جز دی. من حیث د یو ځوان دلته کار کوي، کله هم داسې ځوانانو ته دې وینا کړې چې راځئ دا ګنګي منګي ده دا لږه زیاته کړو؟ هو وینا مو ته کړې ده، خو داسې خلک د دې اقدام نه کوي. نو موږ خو دې کلي کې هم اقدام نه کوي. نو خپله بیلچه راغسې هغه ځای هم پاکلی دی، هغه خپل چاپېریال ځای هم صفا کړی دی چې دې نه تکلیف مرض او د خلکو بدبوي پرې پیدا نه شي. د خلکو نه به دې څه غوښتنه د ځوانانو نه او ترڅنګ به د ښاروالۍ د مسؤلینو نه په دې برخه کې څه غوښتنه وي؟ هغې نه زموږ دا غوښتنه چې د دې غم وکړي او دا صفایي دا هر وخت وکړي، بس دا صفایي راول چې دلته تکلیفونه مشکلات نور جوړ نه شي او دا لار د دې خلک ځي راځي نو ونه شي ټول. مننه. ډېر ودان. درنو دوستانو، دا د دوشاخیلو یوه ښېرازه او سرسبزه سیمه ده. د دې وګړي نسبت هغه خلکو ته چې په یو چټل چاپېریال کې پاتې کېږي، ترمنځ به یې د دغه سپین روبي نظر واخلو چې د دوی په منځ کې څومره توپیر دی او یو پاک او یو زرغون چاپېریال د وګړو په روان باندې څومره اثر کوي. مشره دا راته ووایه چې د پاک او یو ککړ چاپېریال ترمنځ څومره توپیر وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پاک چاپېریال چې دی مطلب دا دی چې د ایمان یوه برخه ده، نظافت د ایمان یوه برخه هم ده. د هغې نه وروسته مطلب دا دی چې پاک چاپېریال د شی دی چې پاک چاپېریال ماشومان او د کور چاپېریال چې دی دا ټول پاک وي او مطلب دا د مرضونه نه مرضونه ختمیږي، مرض دا تاثیر نشي کولی. تر څو چې ککړ چاپېریال وي نو ککړ چاپېریال کې مرضونه دغه کوي، ناروغتیا منځته راځي او دغسې قسم حالات او مطلب دا دی چې هغه کوم دغه چې دی دا پاکواله چې دی مطلب دا دغه مرضونه چې دي هغه نه دغه کېږي. دا یعنې دفع په اسانۍ سره نه کېږي. دفع په اسانۍ سره نه کېږي. غوښتنه به یې د عامو وګړو نه څه په دې برخه کې تا خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه چې پاکي د ایمان یوه برخه ده. بالکل د الله رسول وایي دا خبره. څومره به په دې برخه کې د خلکو نه غوښتنه؟ په دې برخه کې مطلب دا دی چې په ټولو د کونړونو ولایت او دغه شان نور زما واسطوک اوري نو هغې ته باید چې هر سړی د خپل کورونو مطلب دا دی دغو د کوڅو د دې پابندي وکړي، د کور نظافت او د هغې نه بېدې چاپېریال او د کلي چاپېریال او دغسې ورو مطلب دا د علاقې پاکې وي. بله. او چونکې ته یو سپین روبې پخوا به عشریز کارونه کېده د دغسې پاکۍ دپاره یا دغسې عامه ځایونو د جوړولو دپاره، اوس دغه چاره لږه کمرنګه شوې. څه لامل دی؟ دغه خبره دا مطلب دا شی داسې دی چې لامل یې دا دی چې اصلي کې دا د مشر پورې یو دغه لري. که چېرته مشر مطلب دا دی ډېر مصروف نه وي او دا خیر نه په ټوله میاشت کې یا په ورځو کې به جمعه دا جمعه وباسي او ټول ځوانانو باندې غږ وکړي جومات کې مطلب دا دی مونځ لمانځه وروسته یا جومات کې یا بېدې ټول راوغواړي او ته وایي چې نن د جمعې ورځ ده موږ د دې کلي مطلب دا دی پاکوالی دا وکړو، نظافت یې مراعات کړو او مطلب دا دی کوم مرضونه او چې شی چې دا زموږ نه کډه وکړي وځي. قدرمنو کتونکو د راډیو محترمو مینوالو، دا هغه سیمه ده چې ګڼ اسدابات میشتي او د دې سیمې اوسیدونکي پکې تګ راتګ کوي. په دغه سیمه کې چې کلونه وړاندې د ښاروالۍ ریاست له لوري یو مسلخ جوړ شوی، ډېر ځل د کثافاتو د زیاتوالي له امله ډېر بد بوی کوي چې میشتو خلکو ته او تلونکو راتلونکو ته ډېر زیات تکلیف وي. امید ده چې د ښاروالۍ ریاست مسؤلین په دغه برخه کې د خلکو غوښتنې واوري او د حل په برخه کې یو کوټلی قدم پورته کړي. خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو مینوالو
د راډیو محترم اوریدونکو د دې سیمې یو ځوان مې په خوا کې ولاړ دی د ده نه به نظر واخلو چې د دغه مسلخ په تړاو باندې چې دا د دې مسیر نه تېرېږي ځي راځي د دوی څه نظر دی خو اول به سر کې راته ځان وښیي ستاسې نوم مبارک بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم پیغام دی او دغه مشاخیل د کلي اوسېدونکی یم دلته چې د مسلخ ښاروالۍ لخوا اساس شوی دی په ډېر غلط ځای کې انتخاب شوی دی او د چاپېریال یې ټول سخت زیات زیانمن کړی دی او دا ستاسو اوس عملا وګورئ دلته ځکه کې دلته د لپاره کوم جری ایستل شوی نه دی په کار ده چې په وخت زمان سره ښاروالۍ د لپاره دغه کومه فاضله مواد چې د موالونو راوځي بهر ته دا په خپل وخت سره چک کېدله یو قوطۍ ورته ایستل شوی یا په دغه ځای بیخي د دې لپاره مناسب نه دی ځکه شاوخوا کې کورونه دي او ټول خلک په مختلفو امراضو سره اخته شوي دي نو په کار ده چې ښاروالۍ د دې لپاره صحیح ځای انتخاب کړی وی نو ټول چاپېریال یې ورسره ناوله شوی دی مختلف امراض یې دلته خلکو ته د کوي دا دندې اوس عملا دلته معلومیږي چې دا ټول سره دغه مواد دغه لرې همدلته تشېږي صفایي نشته ده همدغه شانتې چینجي کړي دي نو سخت خلکو ته دغه تګ راتګ دپاره سخت مشکلات پیدا کړي یې دلته په شاوخوا کې خلک وایي د اسداباد ښاروالي دا مسلخ د چاپېریال ساتنې د ادارې د قانون خلاف په سرسبزه او د خلکو د استوګن په سیمه کې جوړ کړی دی خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو کتونکو د راډیو محترم مینوالو تاسې د اسداباد په ښار کې د خلکو څرګندونې واورېدلې چې نننۍ موضوع چاپېریال ته ځانګړې کړې وه د چاپېریال ساتنې د ادارې رئیس ډاکټر صاحب محمد رحمان صابر را سره دی چې تر دې دمه د اسداباد په ښار کې د ښه چاپېریال د رامنځته کېدو دپاره کومې هڅې کړي دي او د چاپېریال موضوع د عالمي موضوع ده بله یو د غرونو چاپېریال دی یو د ښارونو چاپېریال دی د غرونو چاپېریال هغه د غرونو په ونو باندې چې د غرونو انعقاد مخنیوي وشي ځنګل زموږ د چاپېریال ښکلا ده دویم نمبر زموږ د ښار موضوع ده بله په ښار کې زموږ کثافات هغه کثافات چې د ښاریانو را موږ وایو چې کثافات بې ځایه ونه غورځول شي کثافتدانۍ پرتې دي باید هغې کې وغورځول شي زموږ چاپېریال به سالم پاتې شي هغه ډېرانونه چې زموږ یې وینو دغه خوړ په غاړه چې تاسو یې دم کړي خوړ خوش علاقه کې هغې دپاره مشخص ځایونه دي هغې ته دا کله چې د انتقالوي په خپل سر انتقالوي او هلته یې اړئ نو غواړو چې دغه کثافات زموږ ښاروالي راشي او په خپل وخت باندې هغه خپل ځای ته ورسوي چاپېریال یو داسې یو ریاست دی چې دې سره وسایل نشته چې دا وي چې د خلکو خدمت پرې وکړي خو اما هغه چې د خولې د لارې نه د عامه پوهاوي مدیریتونه زموږ فعال دي او تبلیغاتي ورق هم چاپ دي او دغه عامه پوهاوی په ټول ښار کې شوی دی چې خپل کثافات بې ځایه مات وي او د خپل ځان د نظافت خیال وساتئ د دې وړاندې په تېره اداره کې دغه مسلخ جوړ شوی خو هغسې چې د صفایي دپاره باید پام ورته وشي نه کېږي د خلکو غوښتنه ده چې دغه مسلخ باید په یو بل ځای ته انتقال شي نه داسې یو سرسبزه ځای کې چې هلته د خلکو ورتګ د خلکو ګڼه ګوڼه هلته زیاته وي ښاروالۍ دغه چاره د چاپېریال ساتنې د ادارې د قانون مخالف نه دی نو دونه به ویم ملک سلیم صاحب چې دغه تېره اداره کې د جمهوریت په وختو کې دغه مسلخ جوړ شوی دی غیر معیاري ځای کې جوړ شوی دی دا که په واسطه جوړ شوی او دا که په رابطه جوړ شوی خو دغه ځای د مسلخ نه دی لاندې اوبه چټلی او بر غاړې ته ویاله ده ویاله هم چټلی د برق ستونزه هم د دې نه پېښه ده کله چې مالونه لال کې د ښکرونې وراړته دغه ځای د برق رئیس صاحب دا شکایت کوو چې زموږ برق د ښکرونو د لاسه یعنې خراب دی نو موږ غواړو چې دغه مناسب ځای ته وکتل شي او د اسلامي امارت په راتلو سره انشاءالله دغه مسلخ ځای بدلېږي موږ سروال صاحب سم خبره کړې او یو معیاري ځای دی ته ټاکو دغه ځای به بدلو انشاءالله ښاروالي او د چاپېریال ساتنې ادارې په ګډه لاس په کار شي او د دغې ستونزې په هوارۍ کې کوټلی قدم پورته کړي د تاسې نه دنیا مننه صابر خوشحاله اوسئ د کونړ ملي تلویزیون قدرمنو کتونکو د راډیو محترم مینوالو د خلکو غوښتنې د ښاروالۍ ریاست د مسؤلینو په مخ کې ږدو چې د ستونزې د حل په تړاو باندې دوی کوم پلان لري او د دوی سپارښتنه به څه په آینده کې به د دغې چارې د سمون لپاره کومې کړنې ترسره کوي ښاروالۍ له راغلي او د خلکو غوښتنې د ښاروال په مخ کې ږدو امید ده چې ښاروال صاحب په ښاروالۍ کې شتون ولري او د خلکو دغه ستونزې ورسره شریکې کړو تاسې د اسداباد او خوا و شاسیمو د استوګنو خلکو نظرونه واورېده چې د ښاروالۍ ریاست نه یې غوښتنه کوله تر څو د
لښتیو په پاکولو کې او د چاپیریال په سمسورتیا کې د دوی لاسنیوی وکړي. د خلکو غوښتنې د اسداباد ښاروال حکومت په مخ کې ږدو چې د دغه ستونزو په تړاو باندې دوی څه پلان لري د ښه چاپیریال په رامنځته کېدو کې او د لښتیو په پاکولو کې هغه خپله ونډه باید دا په سمه توګه ترسره کړي. د خلکو دغه غوښتنې ته څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د راتګ نه مننه کوو چې تاسو اسداباد ښاروالۍ ته راغلئ او دلته د خلکو غوښتنې موږ ته راورسولې. دا یقیني خبره ده چې زمونږ کوم د تنظیم عمله چې دا په دوامداره شکل باندې ان تر دې پورې چې دا منطقه تاسو ته معلومه ده چې مشکلات لري. یو خوانه خو دا منطقه غریزه ده، سیلابونه بارانونه لري. تر دې پورې چې زمونږ د تنظیم عمله دلته ولسونو ته کار وکړي، خو زمونږ هغه وسایط چې موږ سره دي زمونږ دوامداره شکل د شپې او د ورځې د دغه سیلابونو د مخنیوي په باره کې موږ دوامداره شکل بغیر د رسمي وخت نه بغیر د دې نه چې هغه ورځې د شپې کار کوي. نو خلکو دلته د اسداباد ښار چې د غرونو په منځ او د سیندونو په منځ کې واقع ده، د یقیني خبره ده چې دلته مشکلات ډیر دي. چې دلته موږ خپل عواید ته چې وګورو د اسداباد ښاروالي 3 نمبر ښاروالي ده، د دې د وس نه پوره نه ده یاره. البته موږ خپل مشرانو سره په دې باندې خپل دغه عرض مو ته پیش کړی، پیشنهاد حتی د امیر المؤمنین حفظه الله دفتر ته موږ پیشنهاد رسولی دی. خپل مشرانو سره په دوامداره شکل په رابطه کې استو. امید لرو چې دغه ستونزې حل شي او لاسرسی ورته وشي. د الله طرفه امید شته. محترم د اسداباد ښاروال مولوي نظر محمد عاتق دا چې تاسې د اسداباد د ښاریانو هغه ستونزو درکړي دي او د حل په پارې هغه څومره چې ستاسې له وس او توان سره برابره ده هغه برخې ته توجه کړې ده. امید ده چې د خلکو شتې ستونزې چې کوم امکانات د ښاروالۍ سره یا د ښاروالۍ په وجه باندې نور ځایونو کومې مرستې راجلبېږي دغه چاره لا ښه د سمون طرف ته لاړه شي. تاسو ته په خپلو چارو کې کامیابي غواړو. ستاسو نه ډېره زیاته مننه.